سلامونه مې ومنئ. دا چې تاسو وینئ دا مسقط کې د غوبره په نوم باندې یو ځای دی او دا غوبره بیچ او پارک دی. د سمندر غاړه ده د غوبره. زه خو اوس دې خوا رالم، دا کښتۍ تاسو وینئ دلته، دا کښتۍ دلته ولاړې دي. اخوا پارک هم دی، بیا زما خوا درته پارک هم درښیم. اوس ما ویل یو ځل شروعات به چې دی د دې سمندر نه وکړو، بیا به پرې داسې لاړ شو. دا چې تاسو وینئ دا غوبره بیچ پارک دی. ښه دا ګورئ، غوبره بیچ پارک دی، یو طرف ته پارک دی او بل طرف ته چې دی سمندر دی. که وینئ سمندر د غاړې پارک دی. او زه اوس دا د غرمې شاوخوا 1 بجه ده، نو ځکه پکې دومره څوک نه ښکاره کېږي، لږه خاموشي ده پکې، ځکه د لمر تیز وي او خلک چې دی په غرمو کې ډېر بار نه راوځي. تاسې به زما د خولې مې وینئ. او زه د غوبره بازار نه پیاده راغلم دلته. ما میپ کې وکتو، نږدې و، ځای راته نږدې راښکاره شو. دغه وینئ دغه کښتۍ ولاړې دي. که څوک په سمندر کې چکر وهي هم پکې تللی شي. زه د غوبره بازار نه پیاده راغلم، ما په میپ کې وکتو نږدې، خو دا دی چې دلته لمر لږ تیز وي، ګرمي ډېره وي او شاوخوا 1 بجه ده. نو په دغه وخت کې بیا سړی لږ په عذابۍ ستړی کوي، خوله کوي. یو شی دلته بل دی چې دلته د پارکونو ټکټونه وغیره څه شی نشته دی. صحیح ده. دا زما مطلب 3 څلورم یا 5م پارک به چې زه راغلی یم دې څو ورځو کې ما وکتل که نه. رسېږي ته چې ځم هلته پارک هم ګورم او یو چکر ورته واهم. دلته د پارکونو چې دی ټکټونه وغیره څه شی نشته دی. اکثر د ماشومانو کوم ټالونه چې ما لیدلي دي چې په پارکونو کې وي، د هغې هم څه ټکټ وغیره نه وي، هر څه پکې وړیا وي. دا ګورئ دا اوبه یې لګولي دي دې ځوان، هغه ته په ویډیو کې تېر شو، لیدلی به مې. هغه دا پارک چې دی لګیا دی اوبه کوي. او مازدیګر وخت کې چې کله ستوری شي، د لمر لاړ شي که نه، بیا خلک چې دی راوځي ډېر پارکونو ته راوځي او نور هم داسې د چکرو ځایونو کې بیا خلک ډېر وي. دلته تاسې ګورئ، دا ګورئ د ماشومانو دپاره پکې د لوبو ځایونه هم جوړ شوي دي. او شګه ده لاندې شګه ده، په دې شګه کې دا ځایونه جوړ کړي دي. دغه چې دی دا خو دلته لیکلي هم دي چې these game are for children. 14 کاله یا چې 14 کاله نه عمر کم وي، هغوی کولی شي چې دلته په ټالونو کې وزانګي. هغې نه زیات عمر والا کسان دي چې دی ټالونو له ګوتې نه وروړي. هغلته په دروازه کې ما وکتل د کالیو دپاره هم یو خبره لیکلې وه، یاره که څوک پارک ته ځي نو باید مناسب کالي په تن وي، لکه دلته بهرنیان هم راځي ګرځي که نه. او بل د موټرو په تړاو هم خبره کړې لیکلې وه چې یاره سمندر غاړې ته دی موټر چې دی څوک نه بوځي، که یې بوځي ورسره به قانوني چلند وشي. خو دلته ځینې خلکو موټر هم راوستي دي ګرځوي. دغه طرف ته پارک دی، شاته که تاسو وینئ دې خوا نورې ټولې شګې دي. دغه ځای کې جیټ سکي رینټل، دې ته به جیټ سکي وایي. نو واټر بایک غوندې دي. دغه کسان که تاسو وینئ په اوبو کې ځینې لامبي را لامبي، او دا شیان چې دلته په ګړۍ اخیستلی شئ، هغه وینئ په اوبو کې چې اوړي راوړي. دلته دا ولاړ دی وینئ، دا هم شته دی، دا شیان درولي دي. دلته آی لب عمان ساین هم دلته تاسو وینئ لګولی دی، مطلب دلته خلک راځي. غوبره بیچ سی پیکس جیټ سکي سی سن اینډ فن. صحیح شوله. دا شیان چې دلته دي دا ټول دلته سی پیک جیټ سکي رینټل. جیټ سکي چې دی دا دلته په کرایه باندې ورکوي. هغه 2 دانې چې دي، دا 2 دانې په اوبو کې هغه دی خوځېږي را خوځېږي. د سمندر دا شور به هم تاسې چې دی وینئ، د نږدې نه د سمندر شور واورئ. اخوا خو په دې لمر کې چې ګرځي ډېره زیات سړی ګرمي کېږي، خو د سمندر دې غاړې ته ډېره یخ هوا لګي، ډېره مزېداره.
نو دومره د سړي دغه نه کېږي دا او ګرمي به نه کېږي. دا ګورې تر هغه ځایه پورې په تاسې ته ښکاري ټول به ته سمندر ښکاري.